اروپایي استازي طالبانو ته د سولې په برخه کې د مشورې چمتووالی ښودلی دی. په سلامونه مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر مولوي سراج الدین حقانی سره یاور مولوي عبدالرحیم ثاقب د اروپا د سولې انسټیټیوټ له استازي ماریان زومبیلیو سره لیدلي دي. د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د امنیتي مسایلو په اړه بحثونه او خبرې شوي دي. مولوي ثاقب د دغې لیدنې پر مهال د هیواد امنیتي وضعیت ښه بللی او د داعش او نورو ډلو موجودیت یې فیسبوکي تبلیغات بللي دي. د اروپایي ټولنې د سولې انسټیټیوټ استازي بیا د سولې لپاره پر اجماع ټینګېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې د سولې په برخه کې طالبانو ته مشورې ورکولی شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر یادې څرګندونې په داسې حال کې کړي چې داعش ډلې د کابل د نړیوال هوایي ډګر پر سړک د طالبانو د پخواني رهبر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو د شپږم دن غونډې د مراسمو د پای ته رسېدو پر وخت د شوي ځانمرګي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د بریدګر اسناد یې خپاره کړي دي. دا زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.